قدرمنو یو ځل بیا سلامونه اخواشه راشده اخواشه مسلمانه ګډوډې راشده دا شانګله ده دا بیخي راشده دسمبر دی او دې ته توره سلوی که سپینه سلوی دا تپوس به د لالاجي نه کوو راشده راځه په چاپیرچل کې لالاجي هم ولاړ دی درنه شړۍ اچولې ده او ستا دا شړۍ هم راشده دی ذمهوره ده او موږ پسې هم داسې شړۍ اچولې ده د جمې لرګي شوی دی لالاجي را سره دلته ولاړ دی لالاجي سلام علیکم وعلیکم سلام لالاجي څنګه یې تاسو جی بس خیر خیریت دی ټیک ټاک تاسو د خیر راغلی د ګرم ملکونو د ګرم ملکونو وګرځېدو لالاجي دنیا دا حل دی جی راشده لرګي کړي دا بخاري لګول دي اوس به زموږ ځای کې میاشت نیمه وروسته واورې شروع کېږي واورې به پرتې موږ به بیلرو ته ناست یو او لالاجي دې ته توره سلوی که سپینه سله ده توره سله ښه بیا چې واورې وشي هغه به سپینه سله سپینه سله هغې کې اوس مطلب چې لکه دا 22 او دلته تاسو دا لرګي مرګي ووهئ یا بیا د ځنګلونو لرګي راځي دا شی زه په دې باندې ځان او دا د یو جمعې کار کوي دا ټول نه دا د یو جمعې کار نه کوي دا به د جمعې په دې منځ کې دومره نور هم کوو راشده آسان کار نه دی شانګله خواړه ګران کار دی بخاریه خوړل تاسو زور نه خبر نو دا چې دی نو دا مونږه اوس زما خپل ځاني زما کور کې څلور ځای دا بیلري لګېدل دي په دیره کې لګېدل پنځه ځای چې اور بلیږي پنځه ځای اور بلیږي دی بس لرګي او دا خو مونږ په پټو کې کړ دي کوم چې دغه خاختراشي غوندې تاسو کړی د لالاجي چې د ځنګلو نه راځي دا شنه لرګي دی او ځنګلونه بیا وچ راشي هغه به تاسو ګډ وډ کړئ بیا مونږ ګډ وډ هغه وایي چې د وچو سره لامده سوځي وچو سره لامده سوځي خوشحاله اوسئ لالاجي ډېره مننه کومه ما او راشد ځو دی بازاره پورې موږ به چکر راشد راځه لالاجي لاړو ښه خوشحاله اوسئ موږ به چکر ووهو دلته د روډ کار هم شروع دی راشده بالکل دا زمونږ د کور طرف ته چې کوم روډ راځي د شیشڼو یوه لویه آبادي ده نو د شوکت یوسفزۍ صاحب به هم مننه کوو هغو داسې زما په خیال یو 2 کاله او که یو کال مخکې زما د واده په موقع باندې د دې روډ د پخولو اعلان کړی او نن هغه ورځ راغلی ده چې دې روډ کې دا د کار شروع دی راشده یوه ښه قصه روانه ده دا به د ستاینې وړ کار د ستاینې وړ کار دی موږ ور خلکو ښه هم ویو که نه یوازې په پسې ورپسې نه وو او بره چې کوم دی کیا ولاړ دی د کوستان یو کاکا ولاړ دی راشده ګوره چېرته په ریشین روډ کې لاړ نه شي دا همیشه لارې ماتې کړي دي لارې نه ماتو مه کوه ګوره ښه نه ته مخکې شه ډېر سخت ځای کې ته مخکې ښه سخت ځای کې راځه قدرمنو موږ روان وو یا الله تعالی راشده مخکې به ځو ښه ملګرو سفر روان دی راشد خان په کمبل کې ګور دی بنګلې هاي بنګلې راشه بنګلې یو ټپه کې که نه کې بنګلې را روان دی بنګلې راشده تاو بنګلې یو ټپه کوي او یا قربان شما سر کمی او یو ماخام سر تور کو بیا بدی مور او مور په زیارتونو ګرځوینا کسین ته دانګم او دانګم سین می نوړي او سین می غاړې اوړینا بنګلې سلامونه مونږه دا جنکې وبول لزینات بنگلې د سر هلکا ګولې پوارکا راشد خان مونږ به داسې زو په دې روډ باندې به چکر وهو او کوشش کوو راشد چې مونږ لاړ شو د کاجي بابا خواله او که بابا وي بابا سره به میلاو شو بنگلې خو که کاجي بابا نه و راشده نو بیا به مونږ خپل چکر خو وو که نه دا ته را سره ځې بنگلې راځه که ځې راځه بنگلې راشه چې د بابا خواله لاړ شو راشده توتانو چې کوم دی پاڼې زیړې شوي دي دا ګورې او ستا د ژوند پاڼه لا شنه ده ګورې بیسا شوما هغه ما یو شعر لیکلو واو داسې ده چې مړه راشده یخ درنه زیړې سترګې تورې شونډې ببر سر دا خو ستا قدرمنو راشد خان راشد چې د کله نه کاروباري دنیا کې خپایخې ده شعر ته هېرېږي ټپه کې ګډوډ کېږي زیړې سترګې ببر سر او چودې شونډې ستا د خوا راشد هم دغسې څېره ده بنګلې هم دا دی راورسېد بنګلې هم راورسېد نو بنګلې شونډو دی ببر سر ته به مې نه ګورې او نن که به جړای ما وختونه خندولې دي درجات نو موږ روانو د بابا په لور باندې کاجي بابا زما تره دی موږ ورسره کله کله چې کلي ته راشو ګپ شپ لګو ډېر محترم دی موږ ته پخواني
یادونه د حجرې خبرې زمونږ د نیکه د وختو داستانونه را تازه کړي. راشده راځه سا مې لنډه لنډه کېږي او لارې اوږدې درمنو موږ راورسېدو ګیپه شړی بنګلې راشد زه ټپې او یلزار او قجیر دا ولاړ دی. قجیر دا پرنسپل دی زما د تره زوی دی. دلته یو ځایي سکول دی په هغې کې پرنسپل دی. خدمات کوي خواږه ثوابي وال قجیر دا قجیر دا څه دی کول ها څه کال شو یاره جي زنده باد په دې کلو کې بس دا د یخنۍ سازو سامان دی کنه. دوه قسمه لرګي هغه لنډ شي کنه هغه موږ د کمرې ډېرې دپاره چوو هغه بیلر وړوکی هغه کې داسې ولاړ لرګي دا په دې جمعې کې تاسو دا جمعې کې موږ دا بالکل دا چې دي کنه دا د نغري کوم کچن چې دی کچن د هغې دا لرګي سره اوږده او د بنګلې د سر هلکه ګیټه په وار کا دې ته لینده وایي لینده قجیر ده دا چونکې شانګلالې لوڼۍ بیا کلی د دې جمعې دا موسمونه چې دا ډېر سخت نه وي څنګه تاسو تېروئ قجیر دا بیا دلته ګوره دا زمونږ بدقسمتۍ نه د آبادي زمونږ ټوله د لینټر ده او دا داسې که نه چې اور بلیږي او ته ورته داسې ناستې جو لږ گزاره به وي چې دا اور مړ شو ته به یې چې سره دلته چېرته اور نه بل شوی دومره یخې راشي او دا خلک خدای کلک کړي دي دلته نو قجیر دا ولې دا خلک په کار نه ده چې یو داسې په دې جمعې کې بیا پېښور طرف ته وځي یا اسلام آباد ته یا هلته څه آبادي ځان له نه دلته خو ډېره غټه استوګنه دا د دې ځای نه دا سیټ اپ هلته به وتله چې دا ډېره غټه مسله وي د چا زمونږ دلته یعنې چرګ سپی بچې ماشومان میخ اسقۍ کټۍ واخه یار دوست تپوس یي پکې هغه پوښتنه یې پکې نو چې اوس دغه شی موږ هلته لاړ شو یو شي له موږ راځو نو ډېره ګرانه یعنی غم خادي پښتو رښتې دا بغیر زنده او راشده دا خبرې دي ثوابي والا ثوابۍ دې پرېښې ثوابیوال په پښتو پښتونولۍ پوهېږي ای هو دا لینده قجیر دا د سره پاره ده یا دا د شیشړو وخت دی روزو کې خا دې کې شیشړ یو خاص قسمه مرغۍ د ملګرو دا ته یاد یې هغه یو ځل هغه کوتره چې دې وشتې وه ستارور سره ټوپک وم او د مینت کوم ډز کوم دا کوتره هغه وي نه ما سره لینده وه ما په لینده جهان مرغۍ مې ناستې په اوږو وې په غاړه به لینده وه زمانه وه او خیراتي یوه جوړه مې وه په غاړه ځکه ما باندې اوږده وه زمانه وه خلکو ته وایي چې لینده مې استعمالوي اوس نو ما دا خو استعمالو چې زه به راشد راځي او زه به ترې ټک شابسې ښکار جایز ښکار خو په کار دی راشده که نه موږ تقریبا را رسېدلي وو د بابا حجرې ته څو شیبو کې به بابا سره کینو بابا په خیر راشده بابا خو موبایل هم راغستی دی او بس ناست یې ښه مرچی نیولی بابا تاسو ښه یې که نه صحت ښه دی بابا زه خوشحاله اوسئ دا قدرمنو بابا دی بابا دلته ناست وي دا حجره یې سنباله کړې ده ځان له یو ښه ماحول را جوړ کړی دی او دلته د بابا میلمانه خپل پردي خلک دا راځي او بابا ټول چې کومه د نوي دور تقاضې دي د هغې نه هم ځان خبر کړی دی موبایل ورسره ومي زموږ دا ویډیوګانې هم ګوري او دا د دې پورې کلي سیل هم کوي د دې ځای نه هی زما کلیا زما لیلوڼی د کوز کلي ملکې چې په تمبل ګوتې راخ کې جوړ زه ورته په نیمه شپه رایاد شومه ساقي زه به د قجیر دا د لرګو ده ویډیو وکړمه دا لرګي مې راوړم قدرمنو یخې هوا وهلی یمه یا غاړه را یا اور بلوه او ساړه مې کېږي دا اوس موږ راورسېدو د ډېر محترم کاجي بابا سره بلها خبرې اترې وشوې بهر کېناستو راشد خان راشد ورسره د ثوابۍ خبرې د خار خبرې موږ ورسره د نیوزیلینډ قصې بیا د عمرې قصې خلاله هم راورسېد بنګلې ده او زموږ کاکا ګل ضمیر دلې ټول ناست دي هلته چې لالاجي کومه خبره وکړه چې کوم لرګي هغه راجمع کول نو هغه د دې دپاره دا بیا په دې یخ کې موږ ناستو دا شړۍ وي د خامتا جامې وي او دلته موږ خپل روایات خپل د حجرې خبرې د مشرانو یادونه او په تیره خپل د رشتو په اهمیت خبرې کوو راشده او راشد همیشه چې ما خبرې کړې دي د یا مڼه خوړلې ده زمانه یا انار خوړلی دی خوار په هندوستان هم خواري زه به خبرو کړی یم خلاله په دغه جل کې خو بیا هم خوشحاله راته اوسئ دا یوه خبره خپل د شړۍ دې پیس کې پورې غوټه کوي چې د دنیا یوازینی ښکلی احساس رشتې دي مشران دي په چاپیرچل کې انسانان دي په انسان باندې دا دنیا ښایسته ده کله کله لږ ناکام کوئ برداشت کوئ خو د انسان د احترام په خاطر باندې د هغه زړه
ما ازاروي دا غزل من یو اړوي خبره کوم راشده وکي یو خبره نیوزیلند ته تلل خانلاله د رشتو په تقدس په پوه شوي دي همداسې ده نیوزیلند کې هر څه راشده موسم هم خو خلک هم خو دا د ډاکټر ماما خبره هغه د پښتنو دا یو خبره چې تو سره ملاقات وکړي او بیا وایي ما سره لږ ایثار څه چی وسکه دا نه په انګریز کې شته دا هیڅ نه په نیوزیلند کې شته نه په بل کې شته دا مینه چې دا مینه صرف او صرف په مسلمانانو کې دا بیا په پښتنو کې خصوصا دا چې چرته د پښتون د ورونه زی نه به تاسو لچی او بو شربت خامخا سره کوي او چې نیوزیلند ته کراشي نو هاي شای کې خبرې دي هلته رښتیا نشته دا خبره د پرویز شاهین لاله چې دا خلک لکه دا پښتو ښودل کېږي نه او پښتو کولی کېږي بس په دې به دا خبر را ختمه کړو چې دا هغه ذمهور منګی دی چې د اودسونو دپاره موږ په دې کې اوبه ګرموو نو ځکه خو موږ ویو چې په دعاګانو به دې وژنم زما په خوله تا ته خیرې کله راځي نه د الله په امان ډېره مینه او احترام